هله راغله چې بیخي درنه برباد شوم، بیخي ډېره موده پس درته رایاد شوم. سر مې مات ستاسو د چم نه دی راوړی، لکه زه هم ستا په مینه کې فرهاد شوم. سلامونه ملګرو، زه یم سلیمان قرار او دا شعرونه د ثناء الله همدانو. دا یو نوی شخصیت دی، یو نوی څهره ده او تاسو به خپله هم پته لګي. دا به تاسو په کمنټ کې ووایئ چې دا څهره د چا سره مشابه ده. دغه به تاسو وضاحت وکئ او ډېر ښه لیک کوي، ډېر ښه لیکوال دی. ما یې شعرونه په ټیک ټاک باندې اورېدلي او ډېر مې خوښ شو. بیا موږ خپل ملګري عبدالرؤف ته رینګ وکړو چې راشه دنه څه شعرونه ریکارډ کوو او شعر یې تاسو واورئ او په خپله به قضاوت وکئ. ثناء الله همدانه په دې مرکه کې تاسو ته هرکلی خوشحاله اوسئ وروره، هر کله راشي او الله مو آباد ساته چې په خپله مرکه کې موږ له موقره کړه. ډېره مننه. او هر کله راتلی شئ، هر کله راشي. مننه. ارشاد څه ده نه ورو شعرونه به دغه یو څو ته ویمه قراره چې دا څوک دی چې له کلي روانېږي او ورکېږي. دا څوک دی چې له کلي روانېږي او ورکېږي، په شا نه ګوري له سترګو پناه کېږي او ورکېږي. ډېر ښه. په بعضې خلکو هېڅ د چا پروا نه وي که ورک شي، خو بعضو پسې زړه به دې خوږېږي او ورکېږي. ډېر ښه. جنګونو مې د قام ځمکه څه دا رنګ وچه کړې چې څاڅکي پې د امن راورېږي او ورکېږي. او بل هېڅ چا ته چا هېڅ ونه ویل دې ظلم ته ګوره، دا صرف پښتانه دي چې مړه کېږي او ورکېږي. او بل هېڅ چا ته چا هېڅ ونه وی دې ظلم ته ګوره، دا صرف پښتانه دي چې مړه کېږي او ورکېږي. مننه. او دغه نور شعرونه چې که ما پسې د چا د زړه ازار دی نو په څه دی، دا ژوند چې مې بیخي په سر د دار دی نو په څه دی. ډېر خیره. د کلي په ملک کې نه څه مینه او نه احساس شته، که بیا هم د دې ټول کلي غمخوار دی نو په څه دی. ډېر خیره. او په موږ پکې د خدای په کور کې هم څوک هیله نه کوي، ته بیا مې خپله خاوره او خپل اختیار دی نو په څه دی. دا شعر مړه. مننه جي. په موږ پکې د خدای په کور کې هم څوک هیله نه کوي، ته بیا مې خپله خاوره او خپل اختیار دی نو په څه دی. ته لاړلې خو بېرته د راتلو امکان دې نشته، زما که درته ستړی انتظار دی نو په څه دی. ډېر خیره. د پورې شم یو ښکلی مې د حال پوښتنه نه کوي، د خلکو په خبرو که مې یار دی نو په څه دی. او خاطر دی ستا د سترګو ګینې دلته کې ژوندون، خاطر دی ستا د سترګو ګینې دلته کې ژوندون، همدان که په دې خلکو کې ایثار دی نو په څه دی. ډېر خیره. قرار شعرونه دي که نه چې را به شي پخلا به شي جانان په دې خبره، زه هسې د لاسه کړم خپل ځان په دې خبره. په خوله یو بل ته خاندو خو نیتونه مو سپین نه دي، په مونږ باندې نه کېږي باران په دې خبره. ډېر خیره. ډېر ښه. مننه. په خوله یو بل ته خاندو خو نیتونه مو سپین نه دي، په مونږ باندې نه کېږي باران په دې خبره. او ما ویل چې امن راشي او ټوپک له دنیا ورک شي، یو کونډې راته وویل قربان په دې خبره. بیا ووایه یاره، دا شعر بیا ووایه. مننه. ما ویل چې امن راشي او ټوپک له دنیا ورک شي، یو کونډې راته وویل قربان په دې خبره. نه مینه درکې شته دی او نه احساس د نورو خلکو، د زړه نه دی جوړ شوی دی سندان په دې خبره. مننه. او چې جیب د لږ شان سپک شي نو بیا هغه رنګې نه وي، اکثره له خلکو پاتې شي یاران په دې خبره. ډېر ښه. مننه. او عزت د خپل بابا کومه نو ځکه ورته ګران یم، زما سره دې رور نه کوي خفګان په دې خبره. بیا ووایه یار، دا شعر بیا مننه. عزت د خپل بابا کومه نو ځکه ورته ګران یم، زما سره دې رور نه کوي خفګان په دې خبره. او ویلې د جنګونو او شرونو سړی نه دی، د زړه نه مې خوښ شوی دی همدان په دې خبره. مننه. مخکې دې ورو. مننه. او دغه نور شعرونه قراره شي د ژوند د اندېښنو نه لږ وزګار بشم که خیري. د ژوند د اندېښنو نه لږ وزګار بشم که خیري. د ژوند د اندېښنو نه لږ وزګار بشم که خیري، او که ته راسره مل شوې نو په لار بشم که خیري. دا وخت د دیدنونو پیژندل راته لږ ګران دي، زه نوی مین شوی مخیار بشم که خیري. ډېر خیره. مننه. او که لږې شان روپۍ مې لاس له راغللې یارانو
که هر څومره بیکاره یم د کار بشم د کار بشم که خیري ډېر خیر مننه که لږې شان روپۍ مې لاس له راغللې یارانو که هر څومره بیکاره یم د کار بشم که خیر یې او لا اوس دې د غمونو د زغملو نه یم یاره دا اوسو لا اوس دې د غمونو د زغملو نه یم یاره څه لږه موده راکړه نو تیار بشم که خیر یې واه یار واه او که اوس لکه د کور یاره د بل په اوږو بار یم که اوس لکه د کور یاره د بل په اوږو بار یم یو ورځ به خدای راولي چینار بشم که خیر واه 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 بیا ووایه دا شعر مننه که اوس لکه د کور یاره د بل په اوږو بار یم یو ورځ به خدای راولي چینار بشم که خیر او لتا به د پښتون د هرې سختې بدل اخلم لتا به د پښتون د هرې سختې بدل اخلم زما دوران به هم راشي واکدار بشم که خیر واه یار واه او ته یو ځل د همدان په کلي راشي نو بیا ګوره ډېرې درته نه ویم خو درزار بشم واه واه ډېر خیره مننه جي قرار غزل نه مخکې دغه درې شعر دي که نه چې د کلي لوی واړه روغ لیوني در نظارېږي د ګل غوندې صنمه پسرلي در نظارېږي او د دې نه د کینې او د حسد اندازه واخله چې خپل سړی دې پرېږدي او پردي در نظارېږي او مورجانې راته ویلې د بابا عزت دې وکړه چې وروسته پې خوشحالې او بچي در نظارېږي دا شعر بیا ووایه مننه مورجانې راته ویلې د بابا عزت دې وکړه چې وروسته پې خوشحالې او بچي در نظارېږي او دغه غزل څو شعرونه چې ته یو ځلې زمونږ کلي ته بیا راپېښه وکړه نو زړه به مې خوشحاله شي اشنا راپېښه وکړه طبیب مې شه صنمه په خندا راپېښه وکړه په ما باندې د درد د انتها راپېښه وکړه تا ویلي و چې یو مازدیګر تاله به درځمه زه په انتظار کې یم ستا راپېښه وکړه ډېره خیره ویلې زه له بامه به د ګل ګزار در وکړم که چېرته دې زمونږ د کور په خوا راپېښه وکړه بیا ووایه دا شعر مننه ویلې زه له بامه به د ګل ګزار در وکړم که چېرته دې زمونږ د کور په خوا راپېښه وکړه که دلته په راتلو دې زړه خفه وي نو را نه شي دا ځل یې د خپل زړه په رضا راپېښه وکړه ډېر خیره او قراره دغه شعر تا ته ډالۍ چې داسې خو بلا خلک راځي زمونږ چم ته بس یو تا ته مو سترګې دي که تا راپېښه واه ډېر خیره مننه داسې خو بلا خلک راځي زمونږ چم ته بس یو تا ته مو سترګې دي که تا راپېښه وکړه او همدان سره چې کړی واده یاره ته پوره کړې په تمه به دې ناست وي خامخا راپېښه وکړه ډېر خیره قراره شعرونه دی که نه چې سر مې په کاڼو باندې تلی ایښی دی ځکه مې اوس تا په سنګل ایښی دی سر مې په کاڼو باندې تلی ایښی دی ځکه مې اوس تا په سنګل ایښی دی او دا مشر ځان پېژني قام څه کوي ځکه پې خلکو نوم دغل ایښی دی دا مشر ځان پېژني قام څه کوي ځکه پې خلکو نوم دغل ایښی دی زما په سر د تهمتونو دا پنډ چېرته پردي نه سکه خپل ایښی دی مننه او زما دا زړه دی په سور اور ظالمه په یو ځل نه په څو ځل ایښی دی دواړه د یو بل نه بیخي جدا دي رباب مې بیل ټوپک مې بیل ایښی دی دا بیا ووایه مننه دواړه د یو بل نه بیخي جدا دي رباب مې بیل ټوپک مې بیل ایښی دی په غونډه زه نه د زړګي ادا خال څه په هنر او څه په چل بیا ووایه یار دا شعر مننه په غونډه زه نه د زړګي ادا خال څه په هنر او څه په چل ایښی دی او ویل ستا د لاس په نښو کې مې همدانه ستا یو خوږ غزل ایښی دی وایې مننه ډېر ښه